دغه یتیم ماشومان چې د پلار ژوند د 4 کاله وړاندې بدمرغې جګړې ترې اخیستی، اوس یې روزنه او پالنه کونډې مور ته پاتې ده. پلار یې بزګر و او چاره یې پر اوږه د وسلوالو طالبانو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې شهید شو. ما خاون په ځاځیو کې احمد خیل ځاځیو کې د عسکرو طالبانو جنگ ولګېدلو چې هغه غځې کې ولګېدلو. دا وړکه مې په غوږه کې پاتې شللو، په سیزنۍ کې و. بیا دغه بچی مې بس داسې در په در خاورې په سر د وړه وړه تیمان مې دي. یاده کونډه میرمن وایي له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لا هم ماشومان له زده کړو نه دي منع کړي. د ښوونځي ترڅنګ پرې دیني زده کړې هم کوي او له رخصتۍ وروسته ورته په ښار کې د سون توکي راټولوي. نوموړی زیاتوي د کلتوري محدودیتونو له امله خپله نشي کولی چې په ښار کې بل ته د سوال لاس اوږد کړي. دا له حکومت او ملي سوداګرو غواړي چې د 5 یتیمو ماشومانو د روزنې لپاره ورسره مرسته وکړي. ما په دومره ستونزې چې کله بچیو مې ټایم معلوم دی، کله کاغذونه ټولوي، کله سکول ته ستوم، کله مدرسې ته ستوم. خو دا دریم ورځ ده چې دغه بچي مې قرآن شریف ختم کړلو. سبیه مې په قرض د چاکلیټو هغو ته واخیستله، ما چې دا یې ویله دی دا یو د خوشحالۍ زری دی، ته دا چاکلیټو خلته ویرونه چې کورې د 2-3 پیالې چای پسې وچکي. د 5 ماشومانو سرپرسته مور له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کوي چې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي او د خپلمنځي وژنو پر ځای د سوله وکړي. دا وایي د روانې کرغېړنې جګړې له امله یې خاوند له لاسه ورکړی او خپله په اعصابي ناروغۍ اخته شوې. ما دا غوښتنه دی چې نور د جنګ بس شي. ما د عسکر خپل ښکلي صورتونه خاورې کوي، ما د طالبانو ځانونه په غرو کې ویژني. ویلې چې طالبانو ته سخته ده، عسکرو ته سخته ده. دا خو معلومه جمع دی چې خپل میانځ کې سره اړولي دي. نور د جنګونه بس شي. خیر د عسکر دا پوه شي، طالبان دا پوه شي چې نور به نه کوو داسې کارونه، د وطن د جوړ شي، آباد ده شي. بل لور ته بیا د پکتیا د ښځو چارو ریاست مسؤلین په روانه جګړه کې د قرباني شویو میرمنو، ماشومانو او ځوانانو په ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. وایي هره ورځ د جګړې له امله تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته اوړي. د دغه ریاست مشره نسرین اوریاخیل په جنګ کې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکي وګړو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. اوس هغه میندې داسې ډېرې موږ لرو د تاسو د خبرو په تایید سره چې هغو ته تنها یوه مور او واړه ماشومان پاتې دي. هغه د اولادونه د تعلیم نه غورځي، تعلیم نشي کولی، ولې هغه مجبور دی ته دي چې هغه یا کباړ یا کاغذونه یو څه شی راټول کړي او په دې باندې د کور دپاره یو څه شی خوراکه مواد پیدا کړي. د ما هیله د دولت څخه ده، زه په ټول دولت او ترڅنګ په ټولو تجارانو باندې، په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې د داسې خویندو دپاره، د داسې دردېدلو میندو دپاره دي یو حل لاره پیدا کړي. یوازې دغه د 5 ماشومانو سرپرسته مور نه ده چې جګړې ترې خاوند اخیستی او دا په اعصابي ناروغۍ اخته شوي، بلکې لا هم هره ورځ په هیواد کې دې ته ورته لسګونه میرمنې خپل زامن، خاوندان او د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکوي چې وروسته بیا د ښه ژوند تمه نه لري او سوال کولو ته مجبوریږي. د پکتیا د شهیدانو او معلولینو چارو امریت وایي تر دې دمه ورسره 1150 هغه کسان ثبت شوي چې په نظامي لیکو کې وژل شوي دي.